سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې مرګ ژوبله هم لري. کندهار کې امنیتي مسؤلین وایي جګړه تېره ورځ مازدیګر مهال د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه سرو څاهانو سیمه کې هغه مهال شوي کله چې په سیمه کې افغان سرحدي ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات کول. امنیتي سرچینو ویلي دي چې دوی د عملیاتو پر مهال پاکستاني ملیشیو او د طالبانو له مقاومت سره مخ شول چې د طالبانو په ګډون 10 تنه ملیشه پکې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. یوې بلې امنیتي سرچینې ویلي دي د یادو افغان سرحدي سرتیرو مرستې پر لارې مرستندویه افغان ځواکونو باندې چاودنه شوي چې له امله یې 15 سرتیري وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.